جنرال مبین جلا وطنه شو، په ګونګ او مرموز ډول یې هېواد پرېښود، خو باوري سرچینو په خپلو سترګو لیدلی. دا چې چېرته یې لیدلی، څه لپاره تللی، ولې یې هېواد پرېښی، دا ټول جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. طالب پلوه رسنیز فعال او افغان ټیک ټاکر جنرال مبین په خپله ایکس پاڼه له یو انځور سره لیکلي چې الله حافظ وطنه. دا انځور د پکتیا په غرنۍ سیمه کې اخیستل شوی. له دې انځور وروسته په سوشل میډیا کې یو شمېر ګنګوسې خپرې شوي چې ګواکې جنرال مبین وطن پرېښی دی. دا خبر بالکل سم دی، وطن یې پرېښی دی او دوبۍ ته تللی دی. په دوبۍ ایرپورټ کې لیدل شوی او ویډیو کلیپ یې هم په ټیک ټاک کې نشر شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې ولې یې هېواد پرېښود او دوبۍ ته لاړ. دوه ډوله ګنګوسې شتون لري. یوه ډله خلک وایي چې هغه د سپینو خبرو او نیوکو له امله چې دوی به په ټیک ټاک کې وایي طالبانو مجبور کړ چې وطن پرېږدي، خو بله ډله یعنې خپله طالبان بیا وایي چې جنرال مبین د عمرې د ادا کولو په خاطر موقت لپاره وطن پرېښی او ډېر ژر به خپل هېواد ته راستون شي. ځینې نور بیا د تمسحر په بڼه وایي چې هغه د خلیل حوثي بلنه ورکړې او د هغې خواته ورغلی. ځینې نور بیا وایي چې د خلیل حوثي د سمولو لپاره دوبۍ ته تللی. تر اوسه هیڅ داسې رسمي معلومات شتون نه لري چې روښانه کړي جنرال مبین ولې دوبۍ ته تللی، خو ښایي هغه د خپلې سوشل میډیا کارونو لپاره هم تللی وي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.